ګرانو مینوالو السلام علیکم. موږ ته زموږ په یوټیوب چینل باندې یو څو ملګرو کومنټ کړي دي، بعض ملګرو میسجونه هم کړي دي چې په هدایتکار لیاقت علي خان باندې هم یو پروګرام تیار کړي، یو ویډیو تیار کړي، یو رپورټ تیار کړي. په دې وجه زموږ دا نننۍ ویډیو په هدایتکار لیاقت علي خان باندې ده. ګرانو دوستانو، د هغې نه مخکې ستاسو خدمت کې درخواست دی کومو ملګرو چې اوسه پورې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، نوې نوې ویډیوګانو دپاره، تازه ترین اپډیټ دپاره، بریکینګ نیوز دپاره زموږ چینل لازمي او اوس په دې ساعت باندې سبسکرایب کړئ چې زموږ هر یوه ویډیو تاسو ته په ټایم باندې در ورسېږي. ډېره مننه، ډېره شکریه. ګرانو دوستانو، هدایتکار لیاقت علي خان تعلق چې کوم دی د پبو پېښور سره دی. په ابتدا کې په سټارټنګ کې دی د فلم ساز او هدایتکار ارشد خان چیف اسسټنټ ډایرکټر او بیا وروستو ایسوسیټ ډایرکټر پاتې شوی دی. غالبا په 2005 یا 2006 کې غالبا چې د ده یعنې د لیاقت علي خان لومبی فلم راغی نادان زړګي، او دې فلم په بوکس آفیس باندې په مردان کې، په پېښور کې، په منګور سوات کې، په کراچۍ کې او په نورو ښارونو کې زبردست کامیابي حاصله کړه، بلاک بسټر کامیابي حاصله کړه. د دې فلم کې هدایتکار لیاقت علي خان چې کوم ډایرکشن ورکړو هغه زبردست. هدایتکار لیاقت علي خان چې په دې فلم کې د فنکارانو نه کم کار اخیستو، د دې فلم میوزیک، د دې فلم کهاني، د دې فلم مکالمې، هر لحاظ سره چې کوم دی په دې فلم کې لیاقت علي خان خپل ځان ښولو چې زه ډایرکټر یم او زه بهترین نه بهترین فلم ورکولی شم. د نادان زړګي نه پس چې کوم دی هدایتکار لیاقت علي خان د فلم سازانو په نظر کې راغی، او د هغې نه پس د چې کوم فلمونه ورکړه لکه د زړه نه تپوس وکړه، خفه کې خوشحالې، ارمان، صبر شه زړګیه، دنیا مې ستا صنمه، ټایګر، غدار، پېښور خو پېښور دی که نه، زما ارمان، یارباش، لیونی، شریف بدماش، آخر ګناه مې څه ده، صبر مې تمام شو، جنگ، شرط، نشه، ګل جانا. او اوس په دې لوی اختر باندې د هدایتکار لیاقت علي خان فلم راغی غلامي نه منم. په 4-5 سرکټو باندې دا فلم چې کوم دی ریلیز شو او په بوکس آفیس باندې یې زبردسته کامیابي حاصله کړه. ګرانو دوستانو، هدایتکار لیاقت علي خان د پښتو سینما یو قابل، یو ذهین او یو تجربه کار ډایرکټر دی. اوسه پورې چې د څومره فلمونه ورکړي، غالبا 25-30 فلمونه د ورکړي دي او بهترین ډایرکشن په هغه فلمونو کې د ورکړی دی. بهترین کهانو چې کوم د سلیکشن کړي، د بهترین کهانو د انتخاب کړي، د هر فنکار نه د زبردست کار اغستی، که هغه جبګل صاحب دی، که هغه ارباز صاحب دی، که هغه شاهد خان دی، که هغه جهانګیر دی، د هر فنکار نه د زبردست کار اغستی، بهترین فلمونه، معیاري فلمونه، او په هر فلم کې هدایتکار لیاقت علي خان برابر چې کوم دی یو پیغام، یو میسج ورکړي. تاسو یقین وکړئ که په بولیوډ کې کرن جوهر یو ډېر لوی ډایرکټر دی، نو په پښتو سینما کې هم لیاقت علي خان یو قابل، یو ذهین، یو مستند او یو بهترین سوچ والا ډایرکټر دی. د اکثر د فلمونو نومونه چې کوم دی ډېر ښکلي ښکلي رومانټیک فلمونه، بهترین فلمونه، معیاري فلمونه چې کوم دی د ده فلمونو نومونه هم ډېر زبردست دي. څه موده مخکې ورته ما رنګ وکړم، ما ورته ویل لیاقت صاحب زه ستاسو نه انټرویو کول غواړم، دومره عاجزي ده پکې او دونه ملنګ ټایپ انسان دی. ما ته وایي ما کړي څه دي چې ته زما نه انټرویو ولې؟ ما خو څه دونه غټ بلاک بسټر فلم نه جوړ کړی. خو دوستانو، دا حقیقت دی چې هدایتکار لیاقت علي خان چې کوم دی کم از کم د ده 25-30 فلمونه راغلي او په هغه 25-30 فلمونو کې د ده 18 فلمونه په بوکس آفیس باندې بلاک بسټر ثابت شوي دي. څه موده مخکې ده په ګلپاڼې باندې یو البم هم کړو، هغې البم چې کوم دی په یوټیوب باندې زبردسته کامیابي حاصله کړه. د پښتو سینما یو قابل، یو ذهین، یو تجربه کار او د کامیاب فلمونو یو کامیاب ډایرکټر لیاقت علي خان را روان فلم کوم یو دی، دې باره کې به تاسو سره مونږ ډېر زر چې کوم دی خپل خیالات، خپله تجزیه، خپله تبصره شیر کړو. هم دې سره دوستانو مونږ تاسو نه اجازت غواړو، خو د هغې نه مخکې ستاسو خدمت کې یو پیره بیا درخواست کومو ملګرو چې اوسه پورې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، نوې نوې ویډیوګانو تازه ترین اپډیټ لپاره لازمي زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه. دا ویډیو دوستانو چې کوم دی خپل ګروپونو کې هم شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب هم کړئ. ډېره ډېره مننه. اجازت غواړو. د الله په امان.